بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو او مجاهدینو او د ننګرهار ولایت قومي مخورو او مشرانو او سوداګرو او ټولو موجوده کشرانو مشرانو علماء کرامو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټوله به د صحت په جامو او ښه ژوند به مو رواني. د خوښۍ ځای دی چې نن زه د ننګرهار ولایت له غیور او مجاهد ولس سره او مشرانو او سوداګرو سره په داسې حال کې وینم چې د افغانستان د ولس قربانۍ رنګ راوړي. اسلامي نظام حاکم دی او د امنیت په ډاډمنه فضا کې ژوند کوو. یقینا که دا وګورو ټولو شیانو اهم او مهم امنیت دی. په دنیا کې چې هر ملک پرمختګ کوي هغه چې امنیت وي هغه پرمختګ کولی شي، که امنیت نه وي هغه پرمختګ نشي کولی. خو بیا هم کم ملګرو چې کم مشکلات بیان کړل هغه د حل کېدو وړ دي. داسې مشکلات نه دي چې نه حل کېږي، هغه انشاءالله حل کېږي او موږ امید لرو چې هغه به حل شي. خو خبره دا ده اهم فالاهم باید سړی هغه کار وکړي چې اهم موږ ته کم شی دی. زه چې نن دې ځای ته راغلی او ستاسو سره خبره کوم په یو امید یم انشاءالله تاسو ته په دې باندې اطمینان درکوم، ځکه دا اهمه خبره ده چې کوم موږ تاسې عمومي سړک دی چې تر کابله پورې په دې موږ خبرېږو چې روزمره په دې کې ټکرونه کېږي، په دې کې د انسانانو ژوند اخیستل کېږي. نو اهمه خبره دا ده چې موږ باید د بدیلې لارې په فکر کې شو. نو ستاسو چې کومه خبره وکړل د فواد عامې وزیر صاحب محترم بل وخت هم دا بدیله لاره کتلې ده. نو اوس مو مقصد دی دغه ته راوستلی دی چې په دې باندې دی بیا نظر ثاني وکړي او دا موږ تر مشرتابه پورې خامخا رسوو دا خبره، ځکه دا یو اهمه موضوع ده او داسې یو کوچنی کار نه دی چې د ده په وس یا زما په وس. نو انشاءالله دا امید لرو چې موږ به د دغې دوهمې لارې دپاره د منظورۍ دپاره خپل هڅې وکړو او دا به تاسې د دغه لارې څخه انشاءالله برخمن شي. او بل محترمو مشکلات خو ټولو یاد کړل، خو افغانستان لره افات دي. یو ملک لره افت وي خو افغانستان لره افات. مثلا زلزله وسول خو هغه الحمدلله د ولسو د ملتو د تجارو د امارت د ټولو هماهنګي وه، هغه دغه یې برداشت کې بیخي معلوم نه شو. هر چا خپل وس توان وکړي او هر چا د خپل وس توان مطابق خپله شندنه د خیر و د خیرات د هغه زلزله ځپلو سره وکړل. الحمدلله هغه نن ورځ د 3,500 کورو د جوړېدو دغه سوی دی چې بېرته خپل په کورو کې ځای پر ځای سوي دي. شاید نور به هم نوي کورونه هم ورته دخ کېږي. دوهمه دا و لکه د مهاجرو دا هم په هماهنګۍ سره الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت داسې یو طرحه جوړه کړله چې ټوله نظام په دې کې دخیلو، چې کمیټې ورته جوړې کړلې. یو ورځ و دوی و درې به خامخا بې بندوباري و بې نظمي وه، خو بیا الحمدلله چې کومو کمیټو خپل کار شروع کړي ما د هغه ځایه تعقیبول دا خبره. شاید بعض په هغه اوله ورځ به ما ملګري یو دوه د دې دپاره راستولي وه، بیا چې د والي صاحب محترم سره یې لیدلي هم وه. نو ده د دغه بې نظمۍ پاکله یا د بندوبارۍ پاکله چې اول سر و ولته ده ته مه وایه بیا پریشانه کېږي. ما ویله خو موږ د هغه ځای هم په دې باندې
سوچ فکر دی چې که پریشانه نه یم پریشانه کېږو. خو هغه الحمدلله همداسې د یوه هماهنګۍ دغه وسوه چې تجارو، صنعتګارو، هر چا خپل وس و توان وکړي سره د افغانستان د اسلامي امارت هغه چې دا خپل هستي و نیستي هم د دې سره شریکه کړې ده. خو هغه مهاجر چې راغلي دي هغه الحمدلله ښه په عزت، ښه په ابرو باندې که د کوم ولایت و هغه ولایت ته انتقال شوي دي او څه نه څه چې اوس را روان دوی ته خپله یو احساس پیدا شوی دی چې مجبور مکلف چې خپل ملک ته بځو. خدای پاک دې ټولو مهاجرو ته دا احساس پیدا کړي چې د بل د احتیاج او د تکلیف څخه ووځي او خپل ملک ته راشي، که هستي که نیستي دلته قناعت وکړي او موږ تاسې د هغو پالنه لکه څنګه د دغو مهاجرو چې مو اوس کړې ده بیا هم د هغو پالنه وکړو. افغانستان که اوس وګورو الحمدلله په سرتاسر د افغانستان کې د بدخشان یا واخانه رانیولې تر هرات و مثلا کوم بنادر چې موږ د نورو ملکو سره لرو داسې کلی داسې ولسوالي نشته چې په هغه ځای کې دې په رامین د افغانستان د اسلامي امارت برپایه کېږي نه.